أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله مولانا العظيم. ولئن سألتهم او کچرت تپوس اوکی د دوینا من خلقا چا پیدا کړل السماوات والارض اسمانونا او زمکا ليقولن الله نو دوی به ضرور وای الله. قل تو آیا افرأیتم پس آیا تاسو قتلی دی ما اغا چاہتا تدعون کہ تاسو عبادت کوي من دون اللہ دا اللہ نسیوا ان کچری ارادنی اللہ ارادہ کی ما دا پارا اللہ تعالی بدرن دا تکلیف را کولو هل هن نو آیا دوی کاشفاتو لرکون کی دی ضرہی دا تکلیف او ارادنی یا دے اغواڑی ما دا پارا برحمت سمہربانی هل هن نو آیا دوی ممسکاتو منکون کی دی رحمت دد مہربانی. قل تو آیا حسبی اللہ کافی دے زما دا پارا اللہ علیہ پدباندے یتوکلو توکل کئی المتوکلون توکل کون کی. قل تو آیا یا قوم اے زما قوما اعملو عمل کوي تاسو علی مکانتکم فخپل ځای انی عامل بیشک زهم عمل کون کیا فسوف تعلمون پس دیر زر بتاسو پوهش من چې پچا باندې یأتیه راضی عذاب عذاب یخزیه چې رسوا کی دے ویحل علیه او راکوزیگی پا دباندے عذاب مقیم عذاب د ہمیشہ. انا انزلنا بیشک مونگا نازل کرو علیکا پتا باندے الکتابہ دا کتاب للناس دا پار دا خلقو بالحق فا حق سرا فمن احتدا پس چاچ لارا بیاموندا فلنفسی نو د خپل ځان د پاره ومن ضل او سوچ بیلار شو فانما یضل نو بیشک هغه گمراه شو علیها خپل ځان د پاره وما انت او نیت علیهم دوی باندې بوکیل نگهبان. سرشتمی سپاره رنبای رکو دیزا مکمل شو.
38 نمبر آیت نو 41 پوری نننی درس کی شامل دی. الله رب العزت په دې آیتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بعض خبر ارشاد فرمایلی دي. لومبه خبر دا ده چې دی مشرکین نه چې کوم منکرین دي انکار کوونکي دي دینا کچره ځان لتا سو تاسو کوي چې د ټول کائنات څوک مالک دا ځمکه دا اسمانونه دا غرونه دا وریځې دا بارانونه دا هر څه چا پیدا کړی لا یقولن الله نو دا مشرکان به هم فورا دا خبره وکړي چې الله دې هر څه پیدا کوونکی الله نو چې الله رب العزت دې پیدا کوونکی دی نو بیا مطلب دا شي چې هغه د هر څه مالک دی د نفع نقصان هم هغه مالک شه نو بیا تاسو ولې د الله نه علاوه دا نور معبودان چې تاسو جوړ کړی دي خپل خواهش باندې چې تاسو چلےږئ دا تاسو ولې کوئ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد دی چې دین له تاسو کا چې الله تعالی د طرف نه د څه تکلیف اراده وشي یو مصیبت یو بیماری یو تکلیف یو جنگ په ما باندې راځي د دې اراده وشو حکم وشو نو وی آیات تاسو چې کوم معبودان دي د الله نه علاوه دې زمانہ غو تکلیف لري کول شي یا بل خبره الله رب العزت چې نو په ما باندې څه فضل کول غواړي څه مهرباني کول غواړي د دنیا څخه نعمت یا څه انعام را کول غواړي هل هن ممسکات رحمت نو آیا تاسو د معبودان لات منات عزا حبل آصاف نائلہ دا نمونه د دې د بوتانو دا 360 بوتان یا معبودان چې تاسو ځان له جوړ کړی دي نو آیا دی الله تعالی د خپل هغه اراده نه ملکول شي آیا دی هغه مهرباني او هغه نعمت چې په ما باندې را روان دی نو هغه بندول شي کافرانو با نبی علیہ السلام ته چې يرول کوشش وکړو چې زموږ معبودانو پسې بد رد موای د دې د طرف نه تا باندې نعوذ بالله سو عذاب سو سزا سو غصه راشي نبی علیہ السلام ته حکم دی چې د دین لګتا پوس کچره دې پلاس کې نفع او نقصان دی د دې پلاس کې شر او خیر دی نو چې الله رب العزت یو خیر فیصله وکي آیا دی هغه خیر په شر کې بدلول شي ماته الله تعالی یو نفع رسول غواړي نو آیا دی هغه نفع په نقصان کې بدلول شي یا زما د پاره د نقصان یا د تکلیف اراده وشو نو آیا دی هغه نقصان او تکلیف په خیر کې او په خیګړه کې بدلول شي قل حسبي الله اے پیغمبر علیہ السلام دی ته وایا چې زما د پاره په ټولو کارونو کې په ټولو خبرو کې الله کافي علیه یتوکل المتوکلون او کم کس چې په الله ایمان لري د هم په الله باندې توکل هغه باندې باور کوي هغه باندې چې نو د امید او تموي د هغه نه تم لري بل چا نه تم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد دی چې دی ته وایا ای زما قوم تاسو خپل عمل کوئ زما خپل عمل تاسو د بوتانو عبادت کوئ زما د الله عبادت کوم دا بالکل اخیری خبرې دي بیا لسکاله مختلف طریقو سره هغه پوهه کړی چې نه پوهېدل نو اخیری بیا دا ده چې تاسو نه پوهېږئ نو بس په د خپل کار باندې بیا اړم یې په د خپل عقیدې باندې چې نو تاسو عمل کوئ او زه چې په خپل عقیدې باندې څنګه چې سورې کافرون کې راځي قل یا ایها الکافرون اے کافران لا اعبد ما تعبدون زه تاسو د عبادت چې کوم سيزونو تاسو عبادت کوئ دا غي زه عبادت نه کوم او تاسو د هغه عبادت کوئ چې کوم زه دا چا عبادت کوم نو لکم دینکم ولی دین اخیری خبره دا چې تاسو دین دې تاسو ته مبارک شي او زما لپاره زما دین دی فسوف تعلمون خو ډیر زر به معلوم شي ډیر زر مطلب څه دی چې د شپېتو اتیاو کالو دا ژوند دې څنګه تیر کړ خبر ته لاړې بس هلته به درته معلوم شي دا څه ډېره لویه اوږده موده نه ده بس دا ژوند ختمېدو دی او چې څنګه په ختمېدو رالی هغې اخري سلګۍ کې انسان ته پته ولګي چې هغه د عذاب فرښتې وویني
یا که مومن دی نو د ثواب او د خیر فرښتې وویني. من یاتیه عذاب یخزیه، تاسو ته ډېر زر معلومه شي چا باندې رسوا کوونکې عذاب را روان دی او چا باندې د همیشوالي عذاب، یعنی هغه داسې عذاب دی چې ذلیل او رسوا وي، او داسې عذاب دی چې هغه نه ختمېدونکی دی بلکې د همیشه همیشه دپاره. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده چې پیغمبر علیه السلام مونږه تاسو باندې دا قرآن نازل کړ، دا بالکل ټیک دی، دې کې هیڅ قسمه شک نشته، هیڅ قسمه کمی بیشي په دې کې نشته. الله د طرف نه دی، الله تعالی نازل کړی دی، ستا په زړه باندې نازل کړی دی، ستا زړه او سینه کې مونږه محفوظ کړی دی. اوس که څوک هدایت اختیار کی، سمه لاره اختیار کی، فلنفسه، نو د دې فایده هم دته ده. ومن ضل فانما يضل عليها، او څوک چې ګمراه شي نو د دې نقصان هم هغه ته دی. نبی علیہ السلام ډېر خفقان وکړو په دې څیز باندې چې زه دوی له دعوت ورکوم او دوی نه مني، زه دوی ته سمه لار ښوم او دوی نه مني، زه دوی ته د ښېګړې خبره کوم او دوی چې زما خلاف را روان دي او زما خلاف چې نو دوی چې نو هغه ټولې منصوبې جوړوي، سازشونه کوي. نو الله رب العزت وایي وما انت علیهم بوکیل، ته په دوی باندې نگران نه، ستا دا کار نه چې په زوره په دوی باندې کلمه ووایي، ستا کار دا و چې دوی ته خبره وړاندې کړي، خبره باندې ښه پوهه کړي، ښه سوال یې هغه سوال جواب ورکړي چې ښه مطمئن شي، بس دغه ستا خبره ده. اوس هغې اطمینان نه بعد دی چې نو په هغې باندې عمل کوي، د ده دپاره ثواب او ښېګړه او ښه بدله ده، او که عمل نه کوي د ده نقصان دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کې هیڅ قسمه قصور نشته. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. ولئن سألتهم، او کچره ته تپوسو کې د دوی نه، من خلق، چې چا پیدا کړل، السماوات، اسمانونه، والارض، او ځمکه، لیقولن الله، نو دوی به ووایي ضرور الله. قل وایا افرأیتم، پس آیا تاسو کتلی دی، ما تدعونا، اغا چاہتا چې تاسو عبادت کوئ، من دون اللہ، دا اللہ نا علاوہ، ان کچرے ارادنی اللہ، ارادو کی ما دا پارا اللہ، بضرن، دا تکلیف را کولو، حل ہننا، نو آیا دوئی، کاشفاتو، لری کون کی دی، ضرہی، دا تکلیف، او ارادنی، یا دے اغواری زما دا پارا، برحمت، سمہربانی، حل ہننا، نو آیا دوئی، ممسکاتو، منع کون کی دی، رحمتی، دد مہربانے. قل تو آیا حسبی اللہ، کافی دے زما د پارا اللہ، علیہ پد باندے، یتوکلو، توکل کئی، المتوکلون، توکل کون کی. قل تو آیا یا قومی، اے زما قوما، اعملو، عمل کوي تاسو، علی مکانتکم، فخپل ځای، انی عامل، بیشک زهم عمل کونکي یم، فسوف تعلمون، پس ډیر زر به تاسو پوه شئ، من یأتیه، چې پچا باندې راځي، عذاب، عذاب، یخزیه، چې رسوا کی دے، ویحلو، او راکوزیگی، علیہ پد باندے، عذاب مقیم، عذاب دا ہمیشہ. انا انزلنا، بے شک منگا نازل کو، علیک الکتاب، پتا باندے دا کتاب، للناس، دا خلق دا پارا، بالحق، فحقا، فمن، پس چاچی، احتدا، لارا بیا مندا، فلنفسی، نخپل زان دا پارا،
वमन दल्ला और सोक चे बेलारे श फइन्नमा पस बेशका यदुल्लो अगा गुमराह श अलैहा खपल जान दपारा वमा अंता औ नयत अलैहिम पदवई बांदे बेवकील निगरान। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा स्तर औरातना व अमीन रवातना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत वस्सिहत वस्सलामत वल बरकत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।